پام وکړئ له غزې څخه بیړنیو خبرونو ته چې پرمختګونه ډیر سوي دي. اسرائیل وایي چې پوځ به د نتنیاهو د کابینې له تصویب وروسته شاتګ وکړي. تازه راپورونه وایي چې کابینې دغه پریکړه تصویب کړې ده. په غزې کې لږ تر لږه 100 کسان د دې سره چې هلته سولې خبرې روانې دي او هوکړه سوې ده د اوربند، خو د اسرائیلي بریدونو له امله وژل شوي دي. ډونالډ ټرمپ وایي چې د منځني ختیځ هیوادونه به د غزې د بیا رغونې لپاره ډېرې پیسې ورکړي. او د مصر ولسمشر سیسی وایي د ټرمپ تاریخي لاسته راوړنه د نوبل د سولې جایزې مستحقه ده. خو د نوبل د جایزې کارپوهان وایي چې ټرمپ د دې جایزې مستحق نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ګوترش د ملګرو ملتونو له لارې د غزې لپاره د مرستو د بشپړ رسولو د بشپړ لاسرسي غوښتنه وکړه. د غزې د جګړې له پیل راهیسې څه له پاسه 80,000 فلسطینیان وژل شوي دي او لږ تر لږه 170,000 نور ټپیان شوي دي. دا و د غزې په اړه تازه حال. زموږ پاڼې په یوټیوب، ټیک ټاک، ایکس، فیسبوک او انسټاګرام فالو کوي او وڅارئ، خپرونې خوښې کوي. پته یې ده زیرنیوز 24.